ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي تاسو ټول جوړ او روغ یاستئ. تېرې ورځې درس مو په ښه ډول باندې یاد کړی وي، کورنۍ وظیفه مو هم لیکلي وي او زموږ د نوي درس په انتظار د تلویزیون تر مخې د کتاب، کتابچې او قلم سره آماده ناست یاستئ. ګرانو شاګردانو، تېره ورځ موږ او تاسې د مثلثاتي توابعو په مشتقاتو باندې کار وکړو. ساین، کوساین، تانجنت او هغه نور درې چې اخري وو هغه درته بې ثبوته ما همدغسې ولیکل، کار هم پرې وکړو. اوس راځو زموږ او ستاسې د درس نننۍ موضوع ضمني مشتقات دي. زموږ او ستاسې دا شلم درس دی او 3 صفحه ده. موږ او تاسې په 3 صفحه کې په دې باندې کار کوو. زموږ او ستاسې هدف د ضمني تابع د مشتق پیژندل دي. ګرانو شاګردانو، کله چې موږ او تاسې وغواړو د ضمني تابع مشتق پیدا کړو، موږ او تاسې ته که چېرته یو تابع راکړې وي په هغې کې ایکس او وای دواړه وجود ولري، نو موږ او تاسې یو ځل ایکس ته مشتق اخلو، وای نه صرف نظر کوو، مطلب وای ثابت عدد فرض کوو، بیا وای ته مشتق نیسو، ایکس ثابت عدد فرض کوو، په دې باندې یو عملیه اجرا کوو، کوم قیمت چې لاسته راځي هغې ته موږ او تاسې بیا د ضمني تابع څه وایو؟ مشتق موږ او تاسې ورته وایو. اول تر اوله موږ او تاسې د ضمني تابع د مشتق لپاره یو فرمول په نظر کې موږ او تاسې نیسو. هغه فرمول داسې دی وایي د وای تابع مشتق نظر ایکس ته دا مساوي کېږي د منفي د اف تابع مشتق نظر ایکس ته پر د اف تابع مشتق نظر وای ته. بس دې فرمول ته چې موږ او تاسې بیا واچو هغه به څنګه کېږي؟ حل کېږي. هدف د دې اف او د دې نه څه دی؟ تاسې وګورئ. هدف دا دی د اف تابع مشتق نظر ایکس ته د اف تابع مشتق نظر ایکس ته وای دلته څه دی؟ ثابت حد دی. ثابت حد دی او تاسو ته خو معلومات دی چې د ثابت حد مشتق به څه دی؟ 0 دی. دویم د اف تابع مشتق نظر وای ته وای څه دی؟ ایکس وبخښئ، ډېر وبخښئ، ایکس ثابت حد دی. ایکس ثابت حد دی. ایکس ثابت دی. ثابت حد دی. بس موږ او تاسو ته یو تابع راکړې وي، ساده به اول ایکس ته مشتق واخلئ، وای به ثابت حد 0 کې د ثابت حد مشتق 0 دی. بیا به د وای ته مشتق واخلئ، ایکس په ثابت حد شي، د هغې مشتق به 0 شي. بیا راواخلئ اف په وای باندې تقسیم کې ساده قیمت لاسته راځي، هغه د ضمني تابع څه دی؟ مشتق دی. راځو لومړني مثال ته. اول مثال داسې دی، تاسې وګورئ ستاسې د کتاب په 4 صفحه کې وایي مثال. اول مثال د وای مساوي ساین د ایکس پر وای، ایکس پر وای جمع یو. ضمني تابع مشتق د پای او یو په نقطه کې پیدا کی. په نقطه کې پیدا کړي. صحیح شو؟ په دې کې پیدا کړي. حل پلان د ډول مشتق حسابو. پلان د ډول مشتق حسابو. راځو موږ تاسو څنګه کار کوو؟ اول دا رابطه لږه ترتیب کوم. داسې وای مساوي کېږي د ساین ایکس پر وای جمع یو. دا د مساوات نه دې خواته څنګه کوم راوړم؟ داسې وای منفي ساین د ایکس پر وای جمع یو مساوي په 0. اوس زه څنګه کار کوم؟ اوس داسې کار کوم چې اولې
x ته مشتق اخلم بیا له هغې نه وروسته y ته زه څنګه کومه مشتق اخلم. که د f تابع مشتق نظر x ته واخلم، دا ټوله فرضاً د f تابع شوه، نظر x ته واخلم، نو دا به مساوي څه شي؟ نو دا به مساوي داسې شي چې ټوله رابطه یې پرې لیکمه، د y تابع مشتق به نظر x ته اخلو منفي د ساین x تابع مشتق ساین x پر y د دې تابع مشتق نظر x ته اخلو او جمع د یو تابع مشتق نظر x ته اخلو. صحیح شو؟ اوس وګورئ د f تابع مشتق نظر x ته مساوي شو، y ثابت حد ګرځي. y څنګه کېږي؟ ثابت کېږي کله چې y ثابت شو دا صفر شو منفي کله چې د دې مشتق نظر چی ته اخلم، کله چې د دې مشتق نظر x ته اخلم، نو د دې مشتق دا داسې ساین یو شکل لري، ساین د یو، او د دې مشتق موږ څنګه اخیسته؟ داسې د یو مشتق ضرب کوساین د یو سره. که چېرته ستاسې مثلثاتي مشتقات اوس نه وي زده، حتما دلته د مشکل سره مخامخ کېدی. ښه، د دې مشتق x یو دی، یو پر y، یو پر y ضرب د ساین مشتق کوساین د x پر y او جمع د یو مشتق نظر x ته ثابت حد د صفر دی. نو راځو دا دلته لیکو چې د f تابع مشتق نظر x ته مساوي شو صفر منفي یو پر y ضرب کوساین د x پر y. دا د یو شو، نظر x ته دا مشتق شو، نظر x ته دا مشتق شو. اوس راځم y ته مشتق اخلم، y ته داسې اخلم، تاسې وګورئ د f تابع مشتق نظر y ته دا مساوي د y مشتق نظر y ته صحیح شو منفي د ساین x بر y د دې مشتق نظر څه شي ته؟ نظر y ته که نه؟ نظر y ته او جمع د یو مشتق نظر څه شي ته؟ نظر y ته. صحیح شو؟ ګور اول مې ټول x ته واخیستل، اوس مې ټول چی ته واخیستل؟ y ته مې واخیستل. راځئ نو داسې کوو، د f تابع مشتق نظر y ته دا مساوي کېږي د y مشتق څو دی؟ یو دی منفي دا بیا یو پر هماغه حد د دې مشتق یو دی، د دې مشتق څه یو دی؟ x ضرب کوساین د x پر y او جمع څه؟ ثابت حد صفر، ثابت حد صفر. اوس راځو د f تابع مشتق نظر y ته مساوي شو یو منفي x ضرب کوساین د x پر y او بل اسم څه شو؟ صفر شو. ښه، دا خو مشتقات واخیستل. اوس ضمني مشتق څنګه پیدا کوو؟ خدای دې وکړي چې په دې تاسو پوه شوي یاستئ. راځم دلته د ضمني تابع د مشتق لپاره موږ فرمول لرو. فرمول مو څه قسم و؟ فرمول هم داسې و چې د y تابع مشتق نظر x ته مساوي ده د منفي د f تابع مشتق نظر x ته پر د f تابع مشتق نظر څه شي ته؟ نظر y ته که نه؟ صحیح شو؟ اوس وګورئ د y تابع مشتق نظر x ته دا مساوي شو د f تابع مشتق نظر x ته دا دی منفي، دلته منفي علامه شته، دا ده منفي یو پر y ضرب کوساین د x پر y. صحیح شو؟ راځم د f تابع مشتق نظر y ته یو منفي x ضرب کوساین د x پر y. صحیح شو؟ اوس څنګه کار کوم؟ اوس داسې کار کوم ګرانو شاګردانو، مشتق واخیستل شو، تر دې ځایه دا د دې څه شو؟ دا د دې مشتق شو، دا ضمني مشتق شو. اوس موږ ته څه وایي؟ موږ ته بله خبره دا کوي وایي چې تاسو د صفر د پای او صفر په انټروال کې پیدا کوي. نو موږ داسې کوو y تابع مشتق د څه شي؟ د پای او یو په نقطه کې دا مساوي شو، دا مساوي شو منفي په منفي کې مثبت چې هغه خو د منځه لاړ شي یو پر y ضرب کوساین د قیمت به وضع کومه ډایرکټ چې دا مسله لنډه شي. د y په ځای یو، ګوره y څو دی؟ y څو دی؟ یو دی، یو پر یو ضرب کوساین د x هم څو دی؟ پای، او y یو دی پر څه شي؟
پر یو منفي x هم څو دی پای x هم څو دی پای ضرب کوساین د پای پر یو ضرب کوساین د څه شي ضرب کوساین د پای پر یو اوس راځم دلته د وای تابع مشتق د پای او یو په نقطه کې مساوي کیږي د کوساین د پای صحیح شو ګوره یو چې په یو تقسیم کې یو کوساین د پای چې په یو تقسیم کې کوساین د پای په یو کې کوساین د پای پر یو منفي پای ضرب کوساین د پای صحیح شو قیمتونه وضع کوم د وای تابع مشتق د پای او یو په نقطه کې مساوي شو د کوساین د پای منفي یو دی کوساین د یو ثلاثیه درجو منفي یو دی صحیح شو پر یو منفي پای ضرب کوساین د دې څه د منفي یو دی دا مساوي شو کوساین د یو ثلاثیه او منفي یو دی دا مساوي منفي یو پر یو منفي کې مثبت پای په یو کې پای پر یو جمع شي پر یو جمع پای صحیح شو اوس راځم یو بل مثال هم تاسو ته څنګه کومه یو بل مثال هم درته حل کومه بل مثال داسې د څه وایي بل مثال کې وایي چې د مثال د x مربع y د x مربع y مثبت 2y مربع مکعب مساوي 3x مثبت 2 ضمني مشتق حساب کړئ ضمني مشتق حساب کړئ هم دا یو مثال درته حل کوم به کورنۍ وظیفه در کوم ښه ګرانو شاګردانو حل په لاندې ډول مشتق حسابو راځئ دلته وګورئ هماغه مخکې چې څنګه کار کړی په هماغه شکل باندې اوس دلته هم کوو نو داسې کار کوم چې x مربع y مثبت 2y مکعب مثبت 3 مساوي 3x مثبت 2 اول خو دا د مساوات نه دی خواته راړو چې رابطه لږ ساده شي داسې x مربع y مثبت 2y مکعب منفي 3x منفي 2 مساوي 0 اول د f تابع مشتق نظر x تاخلم صحیح ده دا مساوي x ته چې 2 په یو کې 2x او y ضریب ګرځي دلته مثبت نظر x ته مشتق اخلم ثابت حد ګرځي منفي نظر x ته مشتق اخلم 3 او منفي 0 اوس وګورئ د f تابع مشتق نظر x ته مساوي څو راغی 2xy منفي څو منفي 3 دا دی یو دویم ته راشي د f تابع مشتق نظر y ته دا مساوي اوس وګورئ x مربع y د دې مشتق مثبت 2y مکعب د دې مشتق منفي 3x د دې مشتق منفي 2 د دې مشتق اوس وګورئ د f تابع مشتق نظر y ته مساوي شو ده د دې مشتق یو د یو په x مربع کې x مربع مثبت 3 په 2 کې شپږ y مربع او هغه دواړه سیم ثابت حدونه دي 0 راځي فرمول ته د y تابع مشتق نظر x ته مساوي شو د منفي د f تابع مشتق نظر x ته پر د f تابع مشتق نظر څه شي ته نظر y ته دا مساوي منفي f تابع مشتق نظر x ته 2xy منفي 3 2xy منفي څو منفي 3 f y څو ده x مربع مثبت شپږ y مربع دا د دې ضمني تابع شو مشتق شو
سمه ده. یو مثال کورنۍ وظیفه در کومه درته هغه به تاسې کور کې واخلئ. داسې دی چې که چیرې اف یوه تابع ده که نه، داسې تابع ده x مربع y مربع منفي 2xy مثبت y مثبت منفي x مربع جمع 1 مساوي 0. د دې ضمني تابع مشتق به تاسې خپل کور کې واخلئ. ښه ګرانو شاګردانو، موږ تاسې د ضمني تابع په مشتقاتو باندې کار وکړو. هغې فورمول تاسې ته ما لاسته راوړه او د هغې نه وروسته مې درته پکې مثالونه حل کړه. ټول کار مې د دې لپاره وکړه تر څو موږ تاسې دا مثال د دې لپاره حل شو تر څو تاسې د ضمني تابع مشتق په دغه شکل باندې وپېژنئ. دا چې وخت کم دی نن ورځ لپاره همدومره بس. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.